علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو فیسبوک اکاونټ کې یوه حرفه آی ډي جوړه کړو. یعنې زموږ نوم به په یو حرف وي او آی ډي به څنګه کوي په یو حرف وي. او ستاسو زړه ته که هر حرف ورکوئ نو هغه حرف باندې تاسو کولی شئ خپله آی ډي جوړه کړئ. نو ملګرو، دا ډېره ښه خوندوره ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. او که چیرې مو ویډیو خوښ شو نو خامخا یې سره لایک او شیر کړئ. او ملګرو، زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ خپل چینل کې هر ورځ داسې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوو تر څو تاسو خوندوره ګټه ترې واخلئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم او تاسو ته یې پوره طریقه درته ښایم. ملګرو، دې لپاره چې تاسې یو حرف آی ډي جوړه کړئ، دې ته یو یو پی این ته ضرورت، هغه یو پی این به تاسې را ډاونلوډ کړئ، یعنې جام یو پی این. ملګرو، دې یو پی این لینک به زه انشاءالله د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. که چیرې تاسې دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو هغه د یوټیوب لاندې ډسکرپشن کې زه لینک درکوم. او که چیرې فیسبوک کې ګورئ هغه به د ویډیو د پاسه دا لینک زه تاسو ته درکوم. نو زه ملګرو دا جام یو پی این خلاصوم او تاسو ته طریقه ښایم. دا د ملګرو جام یو پی این مې خلاص کړ. ملګرو، صبر وکړو تر څو دا خپل پرسنټیج ته ورسېږي. نو دلته یو شېبه انتظار ورته کوو. ملګرو، دا د ملګرو ته راغلی ته جاپان هېواد به تاسې ورته انتخاب کړئ. جاپان ورسره انتخاب کړل ته به کار یو سرور د ملګرو، هر سرور مې څه خوښ یې تاسې به انتخاب کړئ. زه د توکیو انتخابوم. ملګرو، دا مثال کله انتخاب کړئ ټاپ ټو کنیکټ. نو ټاپ ټو کنیکټ آپشن باندې څنګه کلیک کړئ، دلته به دا خانه ډکه کړئ، دلته دا اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو، به دلته یو شېبه انتظار وکړئ تر څو زموږ یو پی این څنګه سي کنیکټ سي. ملګرو، موږ انتظار ته وباسو تر څو یو پی این کنیکټ شي. دا د ملګرو زموږ یو پی این څنګه سو واصل سو. دا یې ملګرو موږ یو پی این واصل سو. اوس ورته طریقه یې عملي کوو، څنګه کولی شو خپل یو حرف آی ډي جوړه کړو. دلته ملګرو زه فیسبوک را خلاصوم، زه یو آی ډي دغه غواړم، د هغه نوم څنګه کړمه یو حرفه کړمه. نو دغه آی ډي د ملګرو زه غواړم دې آی ډي څنګه کړم، نوم یو حرفه کړم. نو ملګرو راځئ تاسې هم زده کړئ څنګه کېږي. یوه شېبه ملګرو انتظار کوو، زموږ انټرنټ نن کمزوری ده. دا د ملګرو احمد ګل کوچی په نامه دغه آی ډي ده. زه غواړم دې آی ډي نوم څنګه کړمه یو حرفه کړمه. نو تاسو دلته لاندې راکات شئ، دا سیټینګس آپشن باندې څنګه کلیک وکړئ. سیټینګ آپشن مو چې وهو نو یوه شېبه انتظار ورته کوئ. پرسونل انفارمیشن، نو په دې آپشن به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، دلته به تاسو داسې یو انټرفیس درکړي. دلته به تاسو څه شي کوئ، یوه شېبه به انتظار ورته وکاږو. دا نیمه ګورئ دلته څنګه کوئ نیم یې دلته څنګه کوئ ایډیټ په آپشن باندې به څنګه کوئ کلیک درسره وکړئ. دلته ملګرو تاسو ته زه یو کوډ د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. هغه د یوې حرفه کوډ ده، نو هغه به تاسو څنګه کوئ پکې ووهئ. هغه تاسو ملګرو هر نوم چې زړه وي نو هغه نوم څنګه کوئ تاسو په یو حرفه څنګه کوئ جوړ کړئ. دلته ملګرو زه غواړم دغه یو کوډ ده، انشاءالله دا کوډ زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. د هغه ځای څخه دا کوډ تاسو را کاپي کولی شئ. د احمد ګل پاک کړو، دلته به هغه څنګه کړو ورته پیسټ کړو. او دغه کوچی به هم پاک کړو، دلته یو بل نوم ده هغه به څنګه کړو ملګرو پیسټ کړو. انشاءالله ملګرو دا یو حرفه کومه حرفونه چې دي د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، د هغه ځای څخه تاسې بیا ډېر اسانۍ باندې څنګه کوئ ډاونلوډ کولی شئ. دا د ملګرو په تاسو چې وهم ته ریویو چینج آپشن باندې به تاسو سره کلیک وکړئ. ریویو چینج آپشن ورسې وښوئ. ملګرو دا څنګه سو زمونږ نوم څنګه کوو اوس تغیر سو. نو دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. زه اوس پاسورډ ورکوم ملګرو. دا ما پاسورډ ورکړم. دا سیو چینج آپشن باندې به څنګه کوئ درسره کلیک وکړئ. یوه شېبه ملګرو انتظار وکړو تر څو دا د ملګرو څنګه سو زموږ نوم چینج سو. اوس ورځو پروفایل ته ورځو او ګورئ. دا د ملګرو زه پروفایل ته ورځم، دا اوس یې ریفریش کوو. دا د ملګرو څنګه سو زموږ نوم آی ډي نوم څنګه سو یوه حرفه سو. همدې طریقه باندې ملګرو تاسې کوئ هر نوم هم زړه وي، هر حرف هم زړه وي، هغه حرف تاسې څنګه کوئ پکې ورکولی شئ. نو ملګرو دا وه زما د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو تاسو ته د کومه پولو یا بښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.